کتونکو کاشف عارف ما دا وخت د پیښور په لیډي ریډینګ هسپتال کې موجود یم د مازیګر مونځ دوران چې کومه بده پیښه مخې ته راغلې وه د پیښور په اورموټ مفتی منیر شاکر هم په حق باندې ورسېدی او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی. په یو بمي چاودنه کې د مازیګر پر لمانځه باندې دی په دوران د زخمی حالت کې هسپتال ته وړل شوی، هلته بیا په حق باندې رسېدلی. دوستانو پر دې بنیاد دا ویډیو را سره وګورئ، چا وژلی، څنګه وژل شوی ده او د دې تر شا کوم حقیقت پراته دي. راځئ تر اصله مخه دا ویډیو را سره وګورئ. دا هغه کسان چې له ده سره مینه او محبت لرونکي دي، هغه مثلا داسې کتونکو کاشف عارف ما فریاد دا وخت کوي. د پیښور په لیډي ریډینګ هسپتال کې موجود یم د مازیګر مونځ دوران چې کومه بده پیښه مخې ته راغلې وه د پیښور په اورمړو سیمه کې چې په هغې کې چې کوم دی د مفتي منیر شاکر په شمول چې کوم دی 4 تنه زخمیان شوي وو. د دغه زخمیانو علاج د پیښور په لیډي ریډینګ هسپتال کې جاري و. بیا د مفتي منیر شاکر چې کوم دی هغه د علاج دوران په لیډي ریډینګ هسپتال کې ساه ورکړې ده. د هغه مړی خپل آبایي کلي اورمړو ته یوړلی شو. په دغه ویژولز کې به تاسو ګورئ چې د هغه چې کوم دغه مړی وړلی کېږي، د ده چې کوم شاګردان دي، د چې کوم خپل خپلوان دي، هغه ډېره د غم څرګندونه کوي. مونږ دغه ابتدایي تفصیلات چې کوم مخې ته راځي ویلی کېږي داسې چې کوم مونږ چې کوم د دې خپل خپلوان دي، علاقې خلک دي، هغوی سره مونږ خبرې وکړې په هسپتال کې. ویلی کېږي دا چې دغه مفتي صاحب چې کوم دی هغه جومات ته تلو، خپل چې کوم پرایویټ سیکیورټي ګارډز دي هغه ورسره وو او د جومات مخې ته په ده باندې دغه دماکه شوي وه چې پکې د ده چې کوم دغه پرایویټ سیکیورټي ګارډ دي د ده په شمول دغه 3 تنه ورسره ژوبل شوي وو. بیا د دې په ګاډي کې دا 4 تنه چې کوم دی د پیښور LRH هسپتال ته د علاج په غرض راوړلی شوي وو، خو د دغه 3 تنانو علاج تر اوسه پورې جاري دی. خو په دې کې چې کوم دی چې کوم دغه مفتي منیر شاکر دی هغه د علاج دوران ساه ورکړې ده. د ده مړی چې کوم دی هغه خپل آبایي کلي علاج په دوران مړو ته یوړلی شو د هسپتال لخوا. د هسپتال انتظامیې هم د دې خبرې تصدیق کړی دی. مونږ چې نور څه تفصیلات وي د دغه د ورور د زوی هم تصدیق کړی دی خبره. تاسو وینئ په کوم لمبولنس کې داسې حالات هېڅوک نه دي محفوظ او دي وطن که دیندار دی که بېدینه دی، که ښه دی که بد دی، یو هم په امن نه دی. اوس نو دومره ویډیو کول شاله خوا پسې ځغلېدل مجموعه راجموع کول دا معنا نه لري. تاسو یې کتلی شئ دا منظر. دوستانو تاسو به خبر سوشل میډیا باندې چې مفتی منیر شاکر له پیښور سره تعلق لرونکی ده او د خیبر په جرګې کې ډېر کردار هم ادا کوي. د ده که هر څه نظریه وه، ډېر خلک ورسره اختلافات لري، مثلا په ډېرو دیني مسایلو کې ډېرو علماو سره اختلافات لري او داسې به یې چې مثلا پر دغه ځای به ډېر ورباندې خوشحاله وي او ډېر ورباندې خوا وربده سوي. هغه د هر چا خپل کار دی، د هر چا خپل نظر دی، خو یوه خبره باید وکړو چې څوک مړ سو له دنیا څخه ولاړی، نور باید په هغسې بد رد نه ویل سي. الله پوه سو، کار یې پوه سو، که ښه وو که بد وو فیصله به الله کوي. دا زموږ او ستاسو په لاس کې نه ده. که الله جنت ورکوی په دې جنت هم نه ډکېږي، که الله دوزخ ورکوی په دې سره دوزخ د کم کافر ځای سي مثلا هغه نه به نیول کېږي. که هر کس سي مثلا په دنیا کې زندګي وکړه، که ښه که بد دي، مونږ او تاسو خو ورته ګورو د انسان ظاهره ته ګورو. مثلا په ظاهره که ښه وو مونږ ته هغه ښه ده، که په ظاهره باندې بد وو مونږ ته هغه بد ده. دننه په باطن یې والله اعلم الله خبر ده چې ته ښه یې که بد یې. نو مفتی منیر شاکر سره ډېر خلک داسې اختلافات لري په ډېرو مسایلو کې، خو هغه ځان ته مسله نن چې کوم مثلا پر ده باندې کومه چاودنه کېږي د جومات په مابینځ کې، ګورئ د جومات کې دننه
اسلام ته که وګورې سړی مثلا غیر مسلم هم جماعت کې محفوظ ده، هغه ته هم څوک څه نسي ویلی، بیا مسلمان ته خو بیخي څوک نسي څه ویلی. خو داسې حالات رامنځته کېږي په داسې وطن کې مثلا چې نه عالم محفوظ ده، نه دیندار، نه بېدینه، نه امي، نه عام ولس، هېڅ څوک په دې هېواد کې محفوظ نه ده. نو چې څوک لاړې له دې دنیا څخه که ښه ده او که بد ده، بیا مثلا په بدو الفاظو سره یې مه یادوئ. مثلا بیا الله پوسو، کار یې پوسو، د الله فیصلې دي، که الله جنت ورکوئ که دوزخ ورکوئ. نو دوستانو دا و د مفتي منیر شاکر په هکله مې تاسو سره یوه ویډیو شریکه کړه. انشاءالله را روان معلومات هم له تاسو سره شریک کوو چې د دې تر شا څه دي او حقیقت څه ده.